کله چې زه په سفر روان یم فکرونه کوم چې موږ ولې داسې شو، ولې ورونه، تره زامن، خپلوان، قبیلې یو د بل سره په جنگ دي. لاملونه سره باید زما غوندې چې سړی زوړ شي باید فکر ورباندې وکړي چې دا ولې ما کې څه ګناه ده، زما د دې کورنۍ څه تېروتنې دي، زموږ خویندې زموږ میندې څه تېروتنې کوي، په موږ کې کوم ظلم روان دی. د دې لاملونه باید ولټول شي او دا هر څه جوړېږي. خو نن موږ د لامل په فکر کې نه یو. بخښنه غواړم. کله چې تاسو البته ځوانانو او زما مور او پلار ژوندي دي الحمدلله، د خدای شکر دی، خو خصوصا ځوانانو ته وایم چې په موږ خو تېره شوه په غومبر باندې دا ژوند. غواړم چې تاسو ښه ژوند ولرئ. کله چې تاسو ته مور د تره د پلار د تره زوی وړې وړې تېروتنې په ګوته کوي او درته وایي ځان ته نه ساته، نو پوهېږي بیا پوه شئ چې مور هم نه غواړي چې د هغې دومره پوهه وي بس چې دی فکر کوي چې تا د تره زامنو او د ترونو نه لرې کړه نو ته به ښه ژوند ولرې. او ماماګان درته درنه وي، ستا ماماګان داسې وي، ستا ماماګان داسې، او د هغوی لویې لویې تېروتنې د تا نه پټوي او ډېر پاکې درته معرفي کوي. پوه شه چې ته هم باید د دې کټوۍ نه کار واخلې، وایي ښه مورې، خو متوجه اوسئ چې که د داسې میندو په خبرو پسې لاړئ او عمل مو په وکړه، نه به مو ژوند شي، نه به مو ورورولي شي، نه به مو ترهولي شي، نه به مو ترهزویتوب شي او نه به ښه ژوند ولرئ. دې خبرو ته ډېر متوجه اوسئ. ډېرې میندې دا کوشش کوي چې خپل زامن خپلو ورونو ته کښېني او د خپلو ترونو نه یې بېل کړي، او وشوې او ما لیدلي دي او زه یې ګورم او تاسې هم په دې پوهېږئ. مخکې نه ځم، تاسو هم په دې خبرو کې باید خبرې وکړئ او متوجه اوسئ. السلام علیکم.